په هره برخه کې د پوهې او مهارت ترلاسه کولو درې چټکې لارې. که چیرې موږ وغواړو په شخصي ژوند کې په فردي بڼه پرمختګ وکړو، نو موږ باید فردي مهارتونه ترلاسه کړو، لکه ښه ویناوالي، لکه د ژبو زده کړې. که چیرې موږ وغواړو د یوه کارکوونکي په حیث باندې په یوه اداره کې چې کار کوو پرمختګ وکړو، نو موږ باید د خپل مسلک اړوند او د ادارې اړوند مهارتونه ترلاسه کړو. که چیرې موږ وغواړو د یوه شخصي کاروبار د مؤسس په حیث باندې خپل کاروبار ته پرمختګ ورکړو، موږ باید خپله پرمختګ وکړو تر څو زموږ کاروبار پرمختګ وکړي. که چیرې موږ وغواړو اوس یو سکیل، یو مهارت او همدارنګه په یوه برخه کې پوهه ترلاسه کړو، څرنګه کولی شو هغه په چټکه او مؤثره بڼه ترلاسه کړو؟ لومړۍ لاره دا ده چې تاسو کوښښ وکړئ هغه څه چې زده کوئ، هغه مهارت چې زده کوئ، هغه مطالعه چې تاسو کوئ، هغه درس چې تاسو وایئ، هغه بل چا ته ور وښایئ، یعنې خپله تدریس وکړئ. که چیرې وغواړئ تاسو یو شی سلسله زده کړئ، کوښښ وکړئ هغه بل چا ته تدریس کړئ. که چیرې وغواړئ تدریس یې کړئ، نو هغه شی مو هیڅکله له حافظې څخه نه وځي او هغه سکیل او تمرین تاسو ډېرې لوړې سطحې ته رسیږي. دوهم دا چې کله چې تاسو مطالعه کوئ، تاسو سرسري همداسې تر ډېر وخت پورې مطالعه مه کوئ. کوښښ وکړئ چې 40 دقیقې یا 50 دقیقې وروسته خپل ځان ته تفریح ورکړئ. دغه تفریح د دې لامل کېږي چې د تاسو ذهن بیرته تازه شي. که چیرې تاسو وغواړئ چې د بیلګې په توګه د 8 بجو څخه تر 12 بجو پورې د ورځې مطالعه وکړئ، دلته تاسو که چیرې مطالعه وکړئ، دغه د زده کړې ګراف مو راټیټېږي. نو کله چې تاسو 50 دقیقې یا 40 دقیقې مطالعه وکړه، کوښښ وکړئ ځان ته تفریح ورکړئ. دریم دا چې هغه مهارت یا پوهه چې تاسو ترلاسه کړې ده، هغه له 3 ساعتونو وروسته، 40 ساعتونو وروسته او همدارنګه له 1 اونۍ او 1 میاشت وروسته هغه تکرار کړئ. کله چې تاسو یو شی تکرار کړئ، د لنډمهاله حافظې څخه اوږدمهاله حافظې ته انتقالېږي. تکرار او تمرین دی چې موږ په یو مهارت کې همدارنګه په یوه علم کې ځان پوخوالي ته رسوو.